بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، ورونو، خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 43 کلن ناورین زمونږ افغانستان له ډېرو بدبختیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی چې هغې له ډلې ډېر بااستعداده خلک د وطن ډېر ښکلي ماشومان بااستعداده خلک چې هغوی هر څه کولی شي، هغوی درس ویلی شي، تعلیم کولی شي، خو هغوی د فقر او بیچارګۍ له وجې د ژوند له خوږو څخه محروم کړي دي. هغوی ټوله ورځ په ډیرانونو کثافاتو کې ګرځي. دوی خپل رزق همدلته لټوي، ځکه نه داسې کاروبار شته او نه د یتیمو بیچارو دپاره مرستې او کومکونه شته. څه موده وړاندې زموږ یو دوست له دغه ورور څخه څه انځورونه او ویډیوګانې کړې وې. بیا هغه په ټولنیزو رسنیو کې ترې ډېره غټه غوغا جوړه شوه. چا ویلې چې دا د وطن یوه پیغله ده. اقتصادي مشکلاتو دې ته مجبوره کړې ده چې په کثافاتو وګرځي او بوتلونه ټول کړي. نو نن راغلو تر څو هغه شخړې حل شي او هغه حقیقت تاسو ته موږ څرګند کړو چې دا څوک دی. نو انشاءالله اوس به خپله د دې د ژبې واورو. ستا نوم؟ جاناغه. جاناغه دی؟ که جاناغه نو په دې معنا چې ته یو نارینه یې. جاناغه ورور نوم یې جاناغه. د کوم ځای یې؟ کندوز. کندوز یې؟ څونه وخت کېږي چې دغه د کباړو کار کوې؟ دا یو 2 میاشتې کېږي، یو نیم میاشتې راغلی یم. ښه، نه صرف دا 2 میاشتې کېږي دا کار ته دې شروع کړی؟ نه، زیات کلونه کېږي، دا 5-6 کاله کېږي راځم دا کار کوم. 5-6 کاله. زړه مې په تنګ دی په دې کار. زړه دې تنګ دی پکې؟ ځکه ټوله ورځ ډیرانونو لاسونه دې همداسې ښکاري چې بیخي یعنې په دې یخنۍ کې په دې حالتونو کې ته ګرځې. ښه کاروبار هم ورلمه، د درس هم ووایم، ښه غټ ښه ځوان رانه وخېږي. په دا ځوانه زموږ ښه نه دا کار کوي. ژوند دې باید تغییر وکړي، دې حالت نه بدلون غواړي. انشاءالله الله تعالی دې ستا ژوند بدل کړي. دوستانو باندې به غږ وکړو چې تا دپاره یو ښه کار او بار زمینه برابره کړي. نو ته دې دا مخ لوڅ کړه چې خلک پوه شي چې ته یو تکړه ځوان یې. مجبور یم دا کار وکړم، خو هلته چې زه هلته په کندوز کې کښېنم، ما کور څوک چلوي. د کور تعداد د څو نفره دی؟ 20 نفره. 20 نفره ټول تا ته ګوري. بیا د میاشتې څومره ګټلی شي؟ د میاشتې 4000 4,500 هسې ګټلی شم. دا خو ډېره سخته ده نو چې په دې د 20 نفره ته وچلوې. نو بیا چې ځم پیره کې، بیا چې 2 میاشتې 2.5 میاشتې تېرې کړم، هغه پیسې چې بیا 50,000 قرض ځینې اخلم، بیا وړم شی مې اخلم، بیا راځم، بیا بل پیره کې قرض ادا کړم، بیا کمې وړم، بیا ځم غواړم چې هغه رقم وګرځم. ټول ګرځي، خو زه په ځوان دا اوس 2 کلن یم، 11 کلن 12 کلن به یم. زه اوس اول تنتک ځوان راپور شوم، دا مردار کار ته راغلی یم. نه دا حالت تا دردی؟ هغه پاک خلک چې ته وینې ته وایې چې یاره کاشکې دغسې زه وای. کاشکې زه هم داسې ګرځېدلی لکه دا وای. مسلمانو مؤمنو افغانانو نه مې هیله دا ده چې کله چې په فیسبوک کې یو څه تاسو وینئ، ډایرکټ د خپل ځان نه کمنټونه مه ورکوئ، مستقیما خپل تفسیرې مه کوئ، کنځلې مه کوئ، بد الفاظ مه استعمالوئ، ځکه دا هر څه چې تاسو لیکئ د قیامت په ورځ به شاهدي ورکوي. هر څه چې تاسو وایئ د قیامت په ورځ به پوښتنه تاسو نه کیږي. نو هېڅکله د چا په هکله باندې بغیر د دې چې پلټنه وکئ تاسو فیصله مه کوئ. پرېږدئ چې حقیقت تاسو ته څرګند شي. نو په اخره کې له درنو هېوادوالو غواړم چې هغه په بهر کې اوسېږي، ژوند یې ښه دی. نو دغسې موږ میلیونونه افغان نوي ځوانان ماشومان د ژوند بدبختیو ناخوالو دې ته اړ کړي دي چې په دغسې ډیرانونو کثافاتو باندې وګرځي چې دا ټول مرض دی. نو دوی خپله نفقه د همدې لارې نه پیدا کړي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغسې هېوادوالو دپاره، دغسې ګلالیو ځوانانو دپاره د کاري زمینه برابره کړي، کاروبار برابر کړي، نو انشاءالله چې احساس خیریه بنسټ ستاسو په خدمت کې دی. دوی دپاره به کار برابرې په کامل شفافیت سره انشاءالله چې ستاسو امانت به ځای ته رسیږي او د ځوانان به هم په کار کېږي. د دې ځوان هم دا هیله ده چې د دې کثافاتو چټلیو نه ووځي تر څو یو پاک کاروبار وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.